الله دې اجر درکړي. نو خبره مې دا کوله نن نن دې ما یو شاړی ملګری د زنګ راووایي، نو هغه نمبر یې ما سره ثبت نه و، خو چې زنګ یې ووایي چې السلام علیکم، په غږ نه مې لږ وپېژندل چې ویې ویل پلانکی یم. او ملکوران دا هم د همدغې معاملې خبره ده غټ مولوي ده. نو زنګ یې راته ووایي وایي جوړې ښه دا ډېر وخت کېږي چې احوال مې دې نه ده اخیستی زه پوهېدم چې احوال خبره ولا کوي. هغه یې بیا راته ویلې وایي داسې خبره ده او دا خلک وایي دلته موږ او تاسو په جنجال باندې اچوي. نو ته خوښه زه وایي د ټولو شاړو رئیس یم، د ټولې دنیا د شاړو. رښتیا هم غټ عالم ده په دې امریکا کې ګرځي او د ما ډېر ملګری ده. وایي تا خوښه فیسبوک ته درسم، سپیس ته درسم، هر ځای کې چې ته وایې چې دا ټول شاړې درته داسې کم وایي دې کې دوه درې د ما زمن دي. دا رقم ته مې وایي کړل چې بیا به وایي چې خبر نه فیضان په وایي موږ ته وایي شاړو ته یې کنځا کړې. ما ورته چې وینه کې چاته یې وکړي، فیضان حق لري چې ټولې دنیا ته کنځا وکړي. غولنو بچو فیضان صاحب داسې ده قربان دې سم خبرې ته غوږ ده، داسې ده چې ته په دغه روژه کې خیر د خیر کنځا مه کوه. نه خو همدې ته راځمه که نه، خو زر راسه که نه همدې ته راځمه. دغه چا چې کنځاګانې کړي، دا چا چې کنځاګانې کړي، دوه خبرې دي. قصاص په قصاص روا ده. که وایي چې تیر په هیر هم ورسره منم، ولې به یې نه منم؟ زه خو څه لیونی نه یم. چا چې کنځاګانې کړي، ما چې کنځاګانې کړي، ټولې تیر په هیر له سره به کنځاګانې نه کوو. نه به په نوم کنځا به په هغه کې نه وي، په بحث کې به کنځا نه وي. نه به کافر ته کنځا کوو، نه به مسلمان ته کنځا کوو، نه به طالب ته کنځا کوو، نه به جمهوریتي ته کنځا کوو. کنځا به نه وي، سیاسي بحث به وي. یو تهمت به نه وي، دوه اخلاقیات به نه ټچ کوو، درې سیاسي بحثونه به کوو، څلور هیڅوک چاته حق نه لري. وساتیف ته به څوک نه وایي چې تا ولې 14 ځانې ګرلفرینډ دې ساتلي، اول خو یې نه دي ساتلي. خو که په سیاسي بحث کې له دې سوء استفاده کوئ، زه کنځا کوم بیا. ځکه دغه خبره چې ده دا له 1 میلیون کنځاګانو نه بدتره ده چې تاسو یې کوئ. ولې کوئ؟ اخلاقي موضوع د خلکو سره د ما په نمایندګي خبره وکړه، نوري ته یې هم وکړه، اسده ته یې هم وکړه. هېڅوک حق نه لري چې اخلاقي بحث او سیاسي بحث سره ګډ کړي. که چا له خرې سره واده کاو، که چا له چرګ سره واده کاو، دا د ده شخصي عمل ده، دې کې د من کار نسته. البته په شخصي ظرفیت کې ورته وایو چې چرګ نه به درته دغه سپی ښیي یا له سپي نه به درته خر ښیي، دا ورته ویلی سو، هغه هم په شخصي ظرفیت کې. که هغه کس نه مایند کولی، ورته به وایي چې وروره موږ تجربه لرو، د خرو سره هغه ښه تجربه نه وه، دغه انسان ته راسه. مثال وایم. نو دغسې مشورې ورکوی سو. نور چاته موږ نه پیغور ورکولی سو، نه تهمت پکې ښودلی سو، نه کنځا ورته کولی سو. د ما له طرفه اسد او الحاج او علیزی مولوي صاحب او نوري، تاسو عامو ته هم صلاحیت لرئ، عامو ته هم صلاحیت. که ما چاته یا توهین وکړه یا مې کنځا وکړه، ما باندې به د امازوی غوندې نګونی پور ږدئ، نګونی. خلکو نه چې 10 روپۍ اخلئ، ما نه به 90 اخلئ، که نه وارې به ما جرمانه کوئ. تضمین به هم سراب درکمه په سرای شهزاده کې. نور خو په ما باور نه کوئ، ځکه تاسو وایئ زه به ونه منم. د سرای شهزاده سراب تاسو وښئ چې کوم سراب تاسو ته تضمین درکړم. دا د دوه. مګر هم که دوی وایي چې د تا کنځلې موږ ډېر خوږوي او د موږ کنځاګانې خلک نه خوږوي، دا چې په ما کنځاګانې تاثیر نه کوي، دا په دې معنا نه لري نه ده چې تاسو کنځاوې نه کوئ. زه بلیټ پروف یم. بلیټ پروف دې ته وایي کرس پروف. زه د کنځاګانو د ذریعې م اغوستې، د کنځا ذریعې. یو بل مې په غم ځان اړولی، د ټولې دنیا بدۍ ته مې ځان ورکړی، هم مې بدۍ ته ځان ورکړی، مې زرې اغوستي زرې. دا چې په ما تاثیر نه کوي، دا په دې معنا نه ده چې تاسو ډزې نه کوئ. والله د پیکا ډزې کوئ، د داشکې ډزې کوئ، درنده سلا استفاده کوئ، د کنځلو وړه استفاده کوئ، چرکي حملې کوئ، راته یو ځای کېږئ لکه سپي د ټولو کلو سره یو ځای سئ، په ما باندې یو نڅاپ اټې کوئ. کومه مورچه به چې نه تسلیمېدله د جهاد په وخت کې، به بیا خلکو ورته څو تنظیمونو کسان مات کړل، به ټول په یو ور باندې حمله په وکئ. نو څو طرفونو به حمله په وسوه، ټټټټ ټوم ډم ډوم ګز ګوز.
امرچو کې به موږ د تکړه خلک ناستو پیګې بیا به څه کېده بیا به هغوی ډزې باندې کړې دا د مورچې والا ډزې به یې باندې کړې دوی به فکر وکړي چې ولا ټول لکه چې مړه سول بیا به یې ډزې په وکړې هغې خوا نه به ډز نه راکېده و راځئ غنیمت ده راځئ دوی به په مورچو باندې وروختل هلته به شاوخوا بمونه مورته ایښي وو په دې مورچو کې به یې 2 کسان ویلي چې مړه کېږو خاص مړه کېږو خو چې تاسو سره به موږ کار لرو چې دا مجاهدین به په ورمنډه کړل چې زه خو چور د سلای باخلو هغه به کو نیمه په بمو والوتل دلته به 2 دانې ناستو پیکاګانې به یې ځان سره ایښې وې چې په وره بغله او شروع به یې په وکړه بیا به مورچه نه تسلیمېدله ټول مجاهدین به یې مړه کړي پیږئ زه هغه رقم سړی یم په مورچې کې غلی ناست یم تاسو یې که مورچه فتحه سوه داسې ډېرې مو کړي سړی مو مړ که هغه زه غلی یم چې ټول یو ځای ته راسئ یو وارې در باندې دماکه وکړم ګړز ټول مردار سئ څوک ړانده سئ څوک ګوټ سئ څوک بردار سئ تخنیکونه مو نه دي زده په خبره نه پوهېږئ کنځا کې مو وزن نسته کنځام سورس ته ګوري له کوم سورس نه کنځا کېږي اوس د پیر د سورس به څه کنځایي یا د صدیقي د سورس به څه کنځایي د ما خو هماغه رقم سورس ده کوم سورس کنځا درته کړي ان جانب دا چې په خپل نوم کنځا کوي دا یوه معنا لري چې په خپل عکس کنځا کوي دا د زورورتوب معنا ده دا بله معنا لري چې د وزیر په بس د کار کړی او بیا هم کنځا کوي دا هر یو سټریم ده فیضان صاحب بخښنه غواړم خیر مونږ اوس دا نه غواړو چې ته اوس مونږ ته د کنځاګانو تشریحات وکړي چې والا دا کوم رقم ده او دا څومره زور لري پلانکی چې وکړي مونږ نه غواړو دا چې دا خو موضوع دا باید یو واورئ بس غوږ ونیسئ دا زه موضوع دا باید لاره درته حل جوړوم سي دا موضوع باید یو اساده زه دا لار خدای مې درته د حل کوم قسم ګوره سپېڅو ته نه سو تلای نه سپېس کې ګډون کوی سو خو وروره دغسې ګډې وډې خبرې سره یو خوا او بله خوا واورو د مونږ هم والا زړه تور سي نو که دا موضوع سره حل کو زه وایم دا به ډېره غوره وي خیر د مونږ درته بیا همدې ته راځم او اساده ته خو سړی یې ځکه یو هغه توپ دی چې بېجایه نه وای اچولی نور ښه سړی چې هغه ځای کې دې بیا املا خوږه کړې املا دې رښتیا څنګه سوله بیا وروسته د ما خبرو نه د هغې هغه راکړه ما سره یې تشویش نه ده ده ښه نه ده ښه ګورئ که به روزې مې هستم ده که به زه ګپ لګومه قرآن مې دې وایي یو او روزه مو په خولې ده 2 ما هم خپل هم چې رښتیا خبرې کنځاګانې خوښېږي خو دومره ډېرې دي ما هم نه خوښېږي چې د ورځې د 6 ساعته کنځا یې داسې یو 15 ساعته کنځاګانو نه سړی خوند اخیستی سي ډېر والا په ما باندې کله کله بوج سي لکه یې سړي چې کولېسترول زیات سي نو کنځاوې به لرې کوو مکملې به یې له منځه وړو که زه درته په مورچې کې ونه درېدم کنځاګانې نه صحیح ختموای زه یم دا کنځاګانې به ختموم شانسب څه پورته راوخېځه راولئ د هغوی له طرفه 2 کسان راولئ د ما له طرفه اسد احمدزی چې د هغوی د اصل کې الحاج پیر مولانا امام خپله د شنصب صاحب مولوي علیزی اصل کس ده مولوي علیزی دغه آریان چې د ما مخالف ده دی هر څوک چې تاسو ټاکئ د ما له طرفه ورته وکیلان یې ګورئ که د سپیسونو فضا او د سوشل میډیا فضا جوړوئ کنځلې په سوشل میډیا کې توهین کنځلې بند دی په میسیجو کې هم بند دی دلته هم کول بند هر چا ته بند دی ښځې ته بند دی نر ته بند دی طالب ته بند دی جمهوریت ته بند دلیل هم ورسره ووایئ او فزیکي جنګ هم ورسره وکئ دواړو ته زه آماده یم ورسره ویې کوي هر چا سره یې وکئ دغه چټیات او اخلاقي موضوعګانې سکس ویډیو لاندې او د بستانکي ویډیو باندې او دغه سیاست او اخلاق سره جدا کوي لنډه خبره دا ده سیاست او اخلاق جدا د ما له طرفه ټول واک تاسو ته درکړل سوی ده زی که چېرته ما غلطي وکړله دغه شنصب صاحب ته یا د دغه عاطف صاحب یا څوک ما ته اکاونټ راولېږئ زه جدي دا نن فیصله کومه زه تاسو ته خپلې پیسې په جرمانۍ کې اډوانس کې کېږدم چې کله ما کنځاګانې کولې د هغې نه جرمانه اخلی نوم تاسو پکې دی 10 چنده به له ما نه ډېرې اخلی نور خو سره باور ختم ده بس دغه پیسې به درکړم د یارې کنځا په مقابل کې مې $1000 جرمانه کوئ 15,000 مې جرمانه کوئ هر څومره مې کوئ یا پیسې به زه درته کېږدم نور مې له وسه نه کېږي ډېرې خبرې خو مشروط
بل څوک به نه توهین کوي نه به کنځا کوي. ما ته به نه وایي چې د ما کنځاګانې خو له مجبورۍ دي، د ما کنځا خو ځکه ده چې ما د روایت مخالف ده، زه خو کنځا یې دې لپاره کوم چې هغه طالبه ده، هغه ښځه او دا او دا او دا شان دلیل ملیل نسته. سلامونه ستړي مه شئ